بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د هغه رونو د پاره ده چې هغوی په قرضونو کې راګیر وي. د دغې قرضونو د وجې د هغوی زندگی لنډه او تنګه شوي وي او د دې قرضونو د وجې نه هغوی په ټینشن کې په غم کې مبتلا وي. نو د داسې خلکو د پاره ما دا نننۍ وظیفه راوړلې ده. دا ډیره اسانه، بهترین او طاقتوره وظیفه ده او ډیر د کمالاتو نه ډکه وظیفه ده. ولې به نه وي چې دا وظیفه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې یو خاص وظیفه او عمل دی. دا وظیفه او عمل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ته ښودلې وه. لہذا زما عزتمندو، دا نن وظیفه ډیره مختصره وظیفه ده. د دې دپاره په دې باندې تاسو ځان پوهه کوئ او ویډیو اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه یو واقعه هم بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ منشن کړئ، ولیکئ. دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو وارې په ما باندې د یهودي قرض و. د هغه یهودي نوم یوحنا بن باریه و. د هغه قرض مقدار د نیمې شیټاکۍ د سرو زرو برابر و. نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د جمعې مبارکې ورځ وه او د مونځ ټیم و. نو دغه یهودي سره د لښکره راغو او زما د کور نه ګیر چاپېره محاصره وکړه چې د هغې د وجې نه زه د جمعې مونځ ته لا نړمه. کله چې بل ټیم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره زما ملاقات شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې ای معاذ، د جمعې په مونځ کې غیر حاضر وې، ولې نه وې راغلی؟ نو ما ورته واقعه بیان کا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ای معاذه، ته دا خوښې چې الله جل شانه د ستا د قرض ادا کولو بندوبست وکړي او الله جل شانه د ستا قرض ادا کړي؟ نو ما ورته وفرمیل او چې زه دا خبره خوښومه. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل چې ته روزانه د دې کلماتو مبارکه او صرف یو پیره ورد او وظیفه کوه. لومبني 2 آیاتونه دي د 3مې پارې. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، دا تر بغیر حساب پورې 2 آیاتونه کریمه دي او دې پسې دا کلمات مبارکه یا رحمان الدنیا والآخرة ویا رحیمهما تعطی منها من تشاء وتمنع منها من تشاء اقض عنی دینی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای معاذ، که چېرې د ځمکې برابر سره زر په تا باندې قرض وي، دومره قرض وي در باندې چې ټوله ځمکه د هغې نه ډکېږي، نو الله جل شانه به د دې دعا په برکت سره، د دې وظیفې په برکت سره د ستا دغه قرض پوره کړي. الله جل شانه به د ستا دپاره د قرض ادا کولو غیبي اسباب مهیا کړي. نو زما عزتمندو، دا وظیفه، دا عمل پخپله هم وکئ او وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.